بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لوی اختر مبارکي ټول افغان ولس ته، ټول پښتون ولس ته لر وي که بر وي. د نن ورځ په لوګر ولایت کې د عطا خیریه بنسټ لخوا دوه قربانۍ چې اووه برخې په هغه کې دي، اووه برخې په دې کې دي په لوګر ولایت کې نن انشاءالله توزیع کېږي. په هغه قربانۍ کې چې کومې اووه برخې دي، د عبدالغفور حکیمي 15 برخې دي، د عبدالقادر یوه برخه ده، د عبدالرحمن د مور بیبي یوه برخه ده. او په دغه قربانۍ کې چې دي دې کې اووه برخې دي. یوه برخه د زدران ده، یوه د سخي جان ده، یوه د منشن، یوه د خان محمد، یوه د داود، یوه د داود د مور او یوه د نواب خان احمدزي ده. خدای دې د تاسې قربانیانې قبول کړي. کوشش کوو چې د غریبانو خلکو تر کورونو یې ورسوو. دی اول دا دویمه قرباني. الله پاک دې هغو چا قرباني چې کړي، الله دې د هغوی قرباني قبوله کړي. موږ ته د دغو خلکو قرباني ورسېدله، خدای دې د دوی سره ښه وکړي.